ستړي مشئ په دې اعلان چې روغ جوړ خوشحاله باسئ. ډېرو قدرمنو لیدونکو د نن ورځې خپرونې یا ویډیو لپاره راغلي یو د چنار هوټل ته. ماشاءالله ډېر ښکلی او په زړه پورې هوټل یې جوړ کړی دی. دلته هر څه هر ډول چپلي کباب یې لیکلی دی، نو د چپلي کباب نه پرته مایان او سیخ کباب سجي هر څه شته، هر څه پیدا کېږي دلته. تاسو کولی شئ راشئ دویم سړک شاه شهید کې د چنار په نوم هوټل دی، دلته راشئ چنار چپلي کباب. کولی شئ دلته هر ډول خپلو دوستانو سره کورنیو سره کولی شئ راشئ دلته خپلې شیبې لا رنګینې کوئ، خوند واخلئ، میلې وکړئ، چکرونه ووهئ. دلته راغلي د هوټلیانو سره نورو کسانو سره خبرې اترې به ولرو دوستانو. او ماشاءالله ډېر باراني واورین موسم هم دی، واوره ورېږي، د میانو موسم دی. په میانو والا باندې ماشاءالله ډېر زیات بیروبار دی. پیل به د میانو والا نه وکړو، میانو والا ته ورځو، خبرې اترې ورسره کوو. شي ګران حاجي صاحب تاسو په تصویر کې ګورئ دا نو دلته میان پاکۍ او فکر کوم نه پاکۍ نه پاک شوي میان تیار مساله پرې ول شوې ده. دا دلته خلکو د تلي او خرڅۍ دوی سره به خبره اترې وکړو د میانو د فروشاتو په اړه، د خرڅلاو په اړه. ګورو د دې کاروبار په دې واورین موسم کې څنګه دی. سلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام وروره، جوړې په خیر یې تکړه یې ډېره مننه. ژوندی اوسئ حاجي صاحب. دا میان د کوم ځای نه راوړئ؟ دا صاحب دا د پاکستان نه مونږ ته راځي، د کراچۍ مایان دي، دلته راځي مونږ ته منډۍ ته، د منډۍ نه یې راوړو مونږ دلته دوکان ته. یعنې دا فارمي مایان دي؟ او دا فارمي مایان دي، او دغه مایان چې دي وطني دي، پوه صرف وطني فارمي دي، سروبي مایان دي. حاجي صاحب تاسو خو عمر هم ډېر دی، تاسو به خبر هستئ، پوهېږئ به. ستاسو په نظر کوم مایان ډېر ښه دي، دا فارمي ښه دي که زموږ خپل د هېواد هغه سروبي مایان ښه دي؟ نه، د سروبي مایان ښه دي، مزه هم پکې شته، خوند هم پکې شته او خواږه هم دي او فروشات هم ډېر لري. د هغه پاکستان مایي دومره خلک نه اخلي. قیمتونه یې څنګه دي؟ فارمي قیمته دي که نه زموږ خپل مایان قیمت؟ نه، د مونږ وطني مایان ارزانه دي، د پاکستان د پېښوري مایانو نه د مونږ وطني مایان ارزانه دي صاحب. دا ولې ارزانه دي؟ هغه خو د دوی نه ښه دي که نه؟ هغه د دې نه ښه دي، هغه د وطن دي. د بل باندې کرایه ډېره راځي، ټیکس ډېر راځي، محصول پرې ډېر راځي چې پاکستان نه دلته را رسېږي. مونږ ته د خپل شی دومره ښه نه ښکاري که نه، ځکه مو ارزانه کړی دی. نه، د مونږ شی نه مو خو دا ښه دي، خواږه هم دي، خو ډېر نه لرو، لږ لرو که نه، ډېر لږ راځي مونږ ته. دا چې لږ راځي لکه د هغه تګاب یو بېدانه انار لرو که نه، هغه ډېر قیمته دي. دا هم باید قیمته وي ځکه کم پیدا کېږي، هغه هم ډېر کم پیدا کېږي. صاحب داسې کار دی که نه، دلته اوس ملک د غریبي ده، کاروبار نشته، روزګار نشته ده، یعنې ماشونه هر شی نشته ده. خلک غریب دي، موږ غواړو چې د خلکو ته دا ارزانه ورکړو، دومره ګټه پکې نه کوو، 10 روپۍ ګټه کوو، زیات نه کوو صاحب، ظلم نه کوو. حاجي صاحب واورین موسم دی، ژمي موسم دی، خلک میان ډېر خوښوي. کاروبار مو څنګه دی؟ شکر، کاروبار هم ډېر ښه دی، موږ ګزاره پې ښه کېږي او مشتریانو ټول خوشحاله دي د موږ نه. د موږ روزګار نامو خدای امارات کې چې راغلی دی، د موږ روزګار ډېر ښه سوی ده صاحب. کار باید ښه شي او دا د خوراک کار خو باید ښه شي، ځکه ټول خلک ځان مړوي. یو زمه هم دی، یخني هم ده، د مایانو موسم ده صاحب، خلک مایان ډېر وړي د موږ نه. حاجي صاحب ټوکو ته وراشو، جالبه خاطره دې راته ووایه، جالبه یا ټوکه راته ووایه. د مایانو کار عمر دې ډېر دی، کار به یې ډېر کوي، جالبه خاطره. دا 20 کلن دوکان دی صاحب، موږ دا 20 کال هم دا کاروبار هم دی، اوس د ده نه ډېره ښه خاطره لرو. خو ډېري خلک دي چې راسي موږ د موږ وطني مایان نه اخلي، وایي د موږ دا غټ مایان خوښېږي. هلکه موږ ورته وایو چې دا وطني خواږه مایان دي، د خپل د وطن مایان هم دي، دا واخلئ، ارزان هم دي او خلک بیا هم هماغه نور خوښ کوي. بله حاجي صاحب د کوم مایانو کې هغه لشکې کمې پیدا کېږي؟ دغه غټ مایانو کې صاحب دا غټ مایان نه دي، دغه دي، دا ټوټې وګورئ صاحب، دکې لشکې نشته ده صاحب، دکې غټې لشکې دي لکه هډوکي غوندې غټ دي. او دا پاکستان چې دي دا ډېرې لشکې لري، ډېر واړه مایان دي. بس تاسو نه ډېره زیاته مننه حاجي صاحب، تل خوشحاله اوسئ، تل په خپل کاروبار کې کامیاب اوسئ. قربان دې سم، خوشحاله اوسئ، خدای ټول عمر سرفراز او ژوندي لره بچی، بس په خیر اوسئ، په خیر اوسئ. درنو لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري. ورځو نورو دوستانو ته اوس خو دا خام میان، ورځو هغه کسانو ته چې میان پخوي او ښه ګرم ځای ګیر کړی. حاجي صاحب بیچاره خو یخ ځای کې راایسار کړی، میان یې پاکول او میان یې خام میان یې خرڅول. ورځو هغه دوستانو ته چې ګرم ځای کې دي او میان پخوي. راځئ ملګرو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. ګران دوست چې تاسې ګورئ نو میان پخوي، د میانو پخولو کاروبار کوي، دوی سره خبرې اترې کوو. ماشاءالله دوی عمر ډېر زیات دی، فکر کوم ډېره زیات تجربه هم لري. سلام علیکم حاجي. وعلیکم السلام جوړې وروره، په تا به ښه خوښې په خیر راغلي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. څنګه چل دی د میانو کاروبار څنګه دی؟
شکر ښه ده نو کاروبار ده وروره د مایانو خو پرېمان کاروبار زما ده نو ژمي کې ډېرېږي ډېر خلک هم د مایان خوښوي. حاجي صاحب یو پوښتنه همداسې غوسه یې او که نه همداسې خبره دې همداسې ده؟ نه په غوسه خو نه یم همدغه شکل یو وروره خدای همدغسې کړي وو. کاروبار نه خو د ستړی شوی نه 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 وروره کاروبار نه څنګه د ژبو خبره په ګرفت کې یاست کله ستړی کېږي کله ستړی کېږي وروره تاسو په ګرفت کې یاست او ګرفت کې خو اوسې چېرته ته اوسې خو بس کېږي شپې خوب هم نه کوې. بالکل ښه ګرم ځای دې م ګیر کړی دا نور دوستان ټول یخ ځای کې دي. هو ګرم ځای ده وروره د خواوره هم ورېږي خو دغلته نو ګاز ده نو ګرم وشو. حاجي صاحب تاسو نه یو پیام اورو یا راته یو ټوکه ووایه. ټوکې څه ووایم وروره پیام همدغه پیام همدغه وروره خدای د افغانستان که ارامي لاوړي پوه شئ ازادي همداسې ښه د مزې کې غواړي څه شی کې ما تاسې غواړي همغسې چې خدای پاک د ارامي لاوړي نو امین امین. تاسو نه ډېره مننه تل کامیاب ارامي دی خدای سلامت اوسې. سلام علیکم. درنو لیدونکو اوس به لاړ شو د چپلی کباب والا ته. هغه کسان هغه دوستان چپلی کباب پخوي ماشاءالله دوه درې کسان په چپلی کباب اخته دي چپلی کباب پخوي. زه سره خبره اترې کوو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ ملتیا را سره وکړئ. السلام علیکم حاجي صاحب جوړ وعلیکم سلام ورونو. ما جوړ صحت د ښه دی؟ د تاسو خاص دی وروره. مننه ژوندی اوسې ماشاءالله رنګ دې تر او تازه دی. دلیل په څه کې دی؟ بس زړه م تازه ده. زړه نه تازه زړه کې غم نه لري. نه زړه کې غم نه شکر دی موږ او تاسو باید خپله ځان خوشحاله وساتو. بل څوک نشته دی بل څوک تل کوشش کوي نور خلک موږ او تاسو خفه کړي بالکل موږ او تاسو وژاړو. بالکل نه انشاءالله خوشحاله وروره. بس شکر دی خوشحاله حاجي صاحب کاروبار سره څنګه استئ؟ بس شکر الحمدلله گزاره کیږي وروره. څنګه دی د پخوا په څېر مشتریان راځي کسان ګاټ لرئ که شکر نه؟ الحمدلله زمونږ بازار ښه ښکلی جوړ ده. زمونږ په بازار کې څه فرق نه دی راغلی. راغلو دلته ماجي صاحب سره مرکه وکړه میانې خرڅول هغه میانې پخول هغوی سره خبرې اترې وکړې هېچا راته ټوکه ونه ویله. ته به راته ټوکه وایې؟ ټوکه خو مې ولاکس دی وروره. ټوکه به مې دونه خوشخویه یې. دغه بل انډیوال به مې ټوکه درته ووایي. ټوکه ولاکه ټوکې ذهن کې راغلی. ټوکه نه راځي ولا. ته ډېره مننه ورځو هغه دوست سره خبرې ډېره اترې مهرباني وروره ډېره مهرباني. درنو لیدونکو ورځو بل ګران دوست خواته نو هغه نو بیا چپلی کباب اصلي مسؤل دی چپلی کباب پخوي دوی سره هم خبرې اترې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام جوړې په خیر طبیعت دې ښه ده؟ ډېره مننه ژوندی اوسې. مونږ چې راغلو بس ته په خندا کې دا دلیل به څه دی؟ تاسو نه ډېره مننه بس تاسو ته خوشحاله یاست خدای دې تاسو همیش راولي پوه شوې. موږ هم تل کوشش کوو چې ستاسو په څېر خلکو خواته راشو اواله واخلو د ښاریانو د ژوند په اړه خبرې اترې وکړو. نن مو زړه وکړو تصمیم مو ونیو چې ستاسو خواته راشو ستاسو کاروبار په اړه خبرې وکړو. ډېر ښه دې وکړه ښه دې وکړه خوشحاله اوسو. کاروبار سره څنګه راضي د خپل کاروبار نه که نه اوس نن سبا چې ډېری کسان ګوري هغوی د کاروبار نه راضي نه دي سر ډکوي. تاسو څنګه یاست؟ والله شکر د راضي یاستو کاروبار نه راضي یاستو ښه ده شکر د کار ستا ده. د پخوا په څېر دخل جوړوئ که نه؟ والله شکر د و کېږي هغه نه به ډېر شوی. ښه ده خدای مهربان ده. مجاهدین راغلي دي کېدای شي هغوی هم راځي نو ډېری مجاهدین نو ځای نه لري مسافر دي کېدای شي راشي دلته ډوډۍ نوشجان. والله راضي ډوډۍ ته راضي وو خرچې کوي بس. خرچې کوي؟ هو خرچې شکر دی چې خرچې کوي چې ستاسو کار جوړ دی. والله شکر د الحمدلله جوړ ده شکر. ته راته یو ټوکه ووایه. والله ټوکه به څه درته ووایم صفي به ټوکې نه مخکې به خندا شو نه صفي نه اورم تا نه. والله ټوکه خو څه ټوکه به درته ووایم. کله کله چې بېکاره کېږي دلته زمزمې کې ځان سره که نه؟ والله مخکې خو زمزمې کولې اوس امارات دي زمزمې نه کوو نعت وایو. یو نعت راته ووایه ترانه راته ووایه. والله څه زده مې نه ده که نه درته ویلې مې. داسې مه کوه ګنده دا خو ناځواني شوه په یو اصطلاح. مونږ راغلو زموږ زحمت مو ویستو ستاسو خواته. بیا زده کړو بیا به یې درته ووایو. زه په تمه اوسم. هو په تمه. بس زه خو دې داسې نه پرېږدم مخکې مقري صاحب ته مې وویل هغه ډېر ځانه خوا دې خوا کوم مرکې نه کولم ول پرېږدم دې نه در پسې راځم خبرې در سره کوم ته هم نه پرېږدم یو ورځ در پسې راځم نه زمزمه او یا هم نعت راماته کړي درته. بس ټوکې به هم راته هو ټوکه به هم درته وایي زمزمه به هم درته وکړو نعت به هم درته ووایو. تا ډېره مننه. پیام دې ووایه لیدونکو ته څه پیام لري؟ والله لیدونکو ته مې دا پیام ده خدای دې خوشحاله ساتي خدای دې ارام او ژوند ورکړي پوه شوې او خدای دې غون عمر خوشحاله ساتي. امین. تاسو نه ډېره مننه. کاروبار کې برکات شه تل خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ تاسو هم خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو دا اوس موږ د نن ورځې ویډیو خپرونه چې تاسو درنو حضور ته وړاندې کړه چنار هوټل ته راغلي یو د شاه شهید دویم سړک دی که نه د شاه شهید دریم سړک د درنو لیدونکو تاسو کولی شئ راشئ چنار چپلی کباب ته چنار هوټل ته دلته هر ډول خواړه میلاویږي. خواړه کولی شئ لاس ته راوړئ او راشئ د خپلو دوستانو سره کورنیو سره
راشي دلته خپلې د چکر شیبې یا د مېلې شیبې نورې هم رنګینې کوي. نو چنار استاد خپل هستی؟ چنار استاد به ستاسې په خبرو